د الاعراف مبارکه سوره چې د قران عظیم الشان ومه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده 206 آیاتونه لري پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی الف لام میم صاد دا یو کتاب دی چې تاسو درلېږل شوی دی نو اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا په زړه کې د لدنه څه اندېښنه نه وي د دل نازلولو نه هدف دا دی چې ته د دې په وسیله منکرانو وویروي او د مؤمنانو لپاره یادونه وي اے خلکو څه چې ستاسو د رب له لوري پر تاسو باندې نازل شوي دي د هغو پیروي وکړئ او له خپل رب نه پرته د نورو سرپرستانو پیروي مه کوئ خو تاسو نصیحت ډیر لږ منئ څومره ودانۍ دي چې هغه مونږ تباه کړي پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د شپې زمونږ عذاب پریوت یا په رڼا ورځ په داسې وخت کې راغی چې هغوی استراحت کړی او کله چې پر هغوی باندې زمونږ عذاب راغی نو د هغوی په ژبه له دې وینا پرته نور څه نه و چې مونږ په رښتیا سره ظالمانو نو دا کار ارومرو کېدونکی دی چې موږ له هغو خلکو څخه حساب واخلو چې موږ هغوی ته پیغمبران ورلیږلي دي او له پیغمبرانو نه به هم د پیغام رسولو پوښتنه وکړو بیا به موږ په خپله په کامل علم سره ټوله ماجرا د هغوی مخې ته وړاندې کړو ښه نو موږ چېرته غایب نه وو او په هغه ورځ به تله کټ مټ حق وي د چا چې پله درنه وي همغوی به خلاصون ومومي او د چا چې پلې سپکې شي همغوی به په زیان کې د خپل ځان اخته کوونکي وي ځکه چې هغوی زموږ له آیاتونو سره له ظلمه ډک برخورد کوو مونږ تاسو له وس واک سره په ځمکه کې میشته کړئ او ستاسو لپاره مو دلته د اوسېدو وسایل برابر کړل خو تاسو ډیر کم شکر ویستونکي یاست مونږ ستاسو هستونه یعنی پیدایښت پیل کړ بیا مو ستاسو صورت جوړ کړ بیا مو پرښتو ته وویل چې آدم ته سجده وکړئ په دې امر سره ټولو سجده وکړه خو ابلیس په سجده کوونکو کې شامل نشو پوښتنه یې وکړه ته څه شي له سجدې کولو څخه منع کړې کله چې ما درته امر کړی و وی ویل زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه له خټې څخه الله وفرمایل ښه نو ته له دې ځایه کوز شه ته حق نه لرې چې دلته د لویۍ غرور وکړې ووځه چې په حقیقت کې ته له ذلیل شوو څخه یې وی ویل ما ته تر هغې ورځې پورې مهلت راکړه چې دا ټول دوهم ځل راپاڅول شي وی فرمایل مهلت دی درته وی ویل ښه نو څنګه چې تا زه په ګمراهۍ کې اخته کړی یم زه به هم اوس ستا د سمې لارې په سر باندې دغو انسانانو ته څارو کینم له وړاندې وروسته ښي خوا کیڼې خوا هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ویستونکي ونه مومې وی فرمایل له دې ځایه سپکه ورټل شوی ووځه باور ولره چې له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو نه دوزخ ډک کړم